بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د جنوري کال 2018 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات اکثرا زیات حصه د ایران او د اسرائیل او د امریکې احتمالي د جنگ متعلق ده. البته څه روان دي، څه موضوعات دي، امریکا کې څه روان دي او څه پروګرام دی. آیا دا حمله زر کېدونکې ده نه ده، څوک دا حمله زر غواړي او څوک یې نه غواړي، او همدارنګې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې په جهادي بریدونو باندې یو لنډ نظر هم موجود دی. راځم نن پرون ایران خپل د ټکنالوژي په هکله چې دی د شپږو میاشتو کې څومره کار کړی د تیر کال نه تر اوسه یو بل نوې رونمایي یا ښکاره دغه د خپل اسلحه څرګنده کړه چې هغه د دوی جټ طیاره په نامه د F313 چې ویل کېږي د پنځم نسل نه ده. پنځم نسل طیارې یعنې موډرن ترین طیارې دي. اوس دنیا لګیا د پنځنیم یا شپږم خانې ته نوی قدم ږدي. د امریکایي طیارې چې دي فرضاً F35 دي یا د دغې چینایانو G35 دي یا د ترکیې اکان 35 دی، همدارنګې سوخو 35 دی. دغه رنګې دغه چې دی دا F313 چې دی دا هم د دغه نسل د طیارو په سټنډرډ سره ایران جوړه کړې ده، خپله طیاره ده او د ښکاره کړله او د دې دغه د وکړه چې دوی به د دې جنګ کې د خپل د طیارو نه استفاده کوي، چې په حساب کې یو د قدرت نمایي مو کړله او په عین حال کې د خپل هغه ضرورت د طیارو چې و کله یو شی چې خپل کور نه جوړیږي د هغې باندې مصرف هم کم راځي او خپل په اختیار کې چې څو دانې جوړی څو دانې نه جوړی، دا یو لوی تغییر دی. همدارنګې ایران یو بل قدرت نمایي هم وکړله، یعنې زور خپل وښودو. هغه دا چې کله د ابراهیم لینکن د جنګي بیړۍ خپل ماضي ته ورسېدله او هلته مستقره شوله او کوم ځای یعنې دی یو ځای ځان ته لاک کوي، بیا د هغه ځای نه دوی کولی شي چې په فکس اندازه باندې کوم میزایل او دا چې استعمالوي هغه په هماغې ساحې نه استعمالوي، یعنې اول خپل ځای تعینوي. نو په هماغه ځای کې ایراني ډرون طیارې لاړلې او دغه طیاره د ډېر نږدې نه وڅارله، د دې فلم ډک د دې ټول هر څه، یعنې دومره نږدې نه دا فلم اخیستی دی چې نشر هم شو. دوستانو به حتما په انټرنیټو دې کې لیدلی چې د دې په سر باندې دا د ایراني دغه ګرځي او یو طیاره ورته ښکاري، یعنې دا معنا ورکوي چې ایران دا فلم په دې باندې جاري که دنیا ته چې زه که دغه فرضاً زه راغلی وم ستا دا کښتۍ ما ټوله نږدې نه ولیدله، ما یې د فلم واخیسته، خو که همدغه ما فلم نه وای اخیستی او بم مې پې اچولی وی، آیا دا کښتۍ نه تباه کېده؟ نو هغه خپل د توانۍ زور یې ورته وښوده چې موږ ته دغه حده پورې دغه لرو، دا د موږ ستاسو کښتۍ ته راغلي وو، عکس هم واخیسته، طیارې یې ورته ښیي، جنسونه یې ورته ښیي، حرکتونه یې ورته ښیي، ټول هغه ماحول ښیي. نو که یو کس تر هغه ځای تلی شي آیا بم نشي وړلی چې وایي چې خو همدغې په دغه ډرون چې تلی و همدغه ډرون که ځان سره دغې کې بم وی او دا بم یې خوشې کړی و خو دا بیړۍ خو غرقه وه، ځکه چې دې کې خپله کافي دونه پټرول او دونه د جهازونه ټول د پټرول نه ډکي چې په زرهاو لیټره چې بم پکې والوته خو یو پسې بله تیاره الوزي او بل پسې بله الوزي بیا چې پاتې کېږي نه. همدارنګې اسرائیل د ده بابت نه په تشویش کې دی چې مبادا ترکیه د ایران د ملګرتیا سره یو ځای د اسرائیل باندې ګواښ ونه کړي، ځکه ترکیه ویلي دي که په ایران باندې حمله وشوه ترکیه به د ایران په طرف ودرېږي، او اسرائیل دا وایي چې ترکیه غواړي اسرائیل محدود کړي، په حساب راغونډې کړي، تنګې کړي او دغه کوم پروګرامونه چې لري چې وسط لپاره د هغه مخه ونیسي. همدارنګې د ایران متعلق بل خبر دا دی چې ایران دا اعلان کړی دی چې د اسرائیلو کې 100 مهم داسې نقاط دي چې د لاک کړي دي، یعنې وخت اوس فکس دی چې په مجرد د ضرورت کېږي هغه ځایونه اندازه او دغه لاک شوي دي. لاک معنا دی چې زه تاسو لږه تشریح کړم چې کله تاسو د حملې لپاره تیارېږئ او د یو بل مملکت کې تاسو یو ځای ولئ
هغه ځای چې نښه کوي او د هغې هغه اندازه فکس چې څومره کیلومتره مانه لرې دی 1000 کیلومتره دی 1200 کیلومتره دی 1270 کیلومتره دی هغه ساحه یې فکس وي سمت یې فکس وي کوم لوري ته دا ځي دغه ټول فکس کیږي میزایل دماغ ته کمپیوټري دغې ته دغه ټول ساحه ورکول کیږي چې په دغه سمت باندې ځي دغه ساحې ته ځي دغه ول کیږي او دا چون په هغه جنګ په وخت کې دفعه نه کیږي دا د مخکې نه دغه لاک کیږي نو د دې 100 نقطې په اسرائیلو کې لاک کړي دي چې په هغې کې ویلي چې 10 لوی میدان هوایي ډګرونه دي او همدارنګې نظامي اډې دي نظامي د دې هغه قرارګاهګانې او نظامي مرکزونه دي دفاعي کمربند دی د میزایلونو اډې دي دغه 100 ځایونه ایران لاک کړي دي وخته لاک معنا دا ده چې بس یو بټن وهل دي شی به هماغه خواته حرکت کوي او هغه نقطه به وهي او هغې ته هر یو ته 2-3 دانې میزایله به وي که یو دانې اسرائیل مخه نیسي نو دویم به ولګېږي که د دویم مخې ونیوله نو دریم به ولګېږي نو هر یو ته که فرضاً 100 نقطې دي که 100 ته 15 میزایل هم تعین کړي نو 500 میزایله به په دې 100 نقطو ته لیږي په یو ځلي درها چې ایران دا خبره کړې چې دوی به د 0 نه تر 2000 میزایله په یو ځلي استي چې اسرائیل یعنی نه جهاز الوتکه وشي الوتلی او نه کوم اردو حرکت وشي کولی دا دوی په پروګرام کې دی همدارنګه د اسرائیل تلویزیونونو د 10 کانال په نامه تلویزیون دا دغه کړی دی چې نن د امریکای او د اسرائیل ترمنځ د نظامیانو یعنی د سنتکام مرکز په دوحه قطر کې دی او د هغې نن راغلی و اسرائیل ته یعنی بریټ کوپر چې د سنتکام قماندان اعلی دی او همدارنګه د اسرائیل و د سرقماندان اعلی ایازایمر د دواړو سره ولیدل او د راتلونکي حملې متعلق د دې استراتیژي چې د بسر رقم برید کوي په دې باندې سره خبرې وکړلې همدارنګه ایران د دې دغه په مقابل کې چې امریکا دا کړی چې موږ هر څه تکمیل دي او موږ حملې ته آماده یو ایران هم دغه کړی دی چې خپل اردو ته حکم نهایی ورکړی دی چې بالکل آماده دی اوسي هر ثانیه او هر دقیقه ممکنه ده چې دوی ته حکم د حملې وشي او دوی باید برید وکړي همدارنګه روسیې په یوکراین کې د شمال شرقي سیمه کې یو بل خار او بل سیمه نیولې ده او تصرف کړې ده اوس راځو دې سوال ته چې آیا ولی امریکا په دغه وخت کې دفتن حمله نه غواړي چې وکړي در حالی چې کشتیګانې هم راغلي دي قوایم آماده ده کم از کم 80,000 نظامي قوایم دلته ده کشتیګانې هم دي جهازونه هم دي رادار سیستمونه هم تیار کړي دي میزایلونه تاد او پټرایټ هم راوړل کروز هم راوړي ټول دا هم راوړي ولې د په دغه دقیقه کې حمله نه کوي یو دویم دا دی چې د که برید وکړي د ستونزې کم یو چیرته دي او ولې به کوي د امریکې لویترینه ستونزه اوس فعلا دا ده چې په اروپا کې د اروپایي هغه ټولنې سره چې د دې همیش ملګري دي او د حمایت کوي دا هلته په جنګ کې دی د ناتو سره او د اروپایي ټولنې سره په داسې وخت کې که دی جنګ ته ورننوځي او د اروپا سره یې د اړیکې ښه نه وي دا بده اغېزه په دې کولی شي چې ممکن اروپایي ممالک د دښمن سره کومک وکړي تر څو د امریکا تضعیفه شي ځکه چې اوس هغې ته شاخونه ښودلي دي نو هغې خو دا لنډول غواړي چې ښه دا تر ننه خو موږ سره وي نو وی هغه هر چا سره پنج کوي نو زما سره هم پنج کوي نو اروپایان خو دا نه مني نو د دې لپاره د ګرینلند موضوع هم ده د ناټو موضوع هم ده هلته دی باید دا مشکل حل کړي دویمه تنازعه دا ده چې د کوم ځینه چې د جنګ کې دی یعنی خلیج فارس سیمه کې عربي شرق الاوسط ټول ملکونه لکه امارات متحده عربي عربستان سعودي مصر کویت عراق سوریه او ترکیه دې سیمه کې دا ملکونه ورسره حاضر نه دي چې ودرېږي د دې سره مرسته وکړي او بل مشکل دا دی چې دلته ملکونه خپل په منځ کې اوس په جنګ کې دي لکه امارات متحده عربي او عربستان سعودي په جنگ کې دي په همدې حال کې دغه هفتار چې دی د لیبیا کې هغه مخالف ډلې جنرال
هغې سره امارات متحده لګیا دی نقدي کومک کوي او هغې سودان ته اسلحه لیږلې ده او مصر او عربستان سعودي حفتر ته اخطار ورکړی دی چې ته به دا اسلحه هلته سودان ته نه لیږي او د دې پیسې د دې اسلحې پیسې یونایتد عرب امارات ورکړي دي. نو دلته د دوی په منځ کې هم یو لویه لانجه ده چې په داسې لانجې وخت کې امریکې لپاره په دې سیمه کې جنگ اسانه نه دی. سره د دې چې د امریکې اجنډا او پروګرام دا دی چې دا به دا جنگ دلته چې کوي د دې ملکونو نه کوي، دا به د خپل د دې بیړیو نه کوي، د لویو کشتیګانو نه به کوي، ځکه چې د کې هر یو کې تیاری هم کافي شته دی او اسلحه هم شته دی او عسکر هم کافي شته دی. نو دا جنگ به میزایل به د همدغې ځای نه وري، حمله به د همدې ځای نه کوي. خو د سیمه کې که کړکېچ بیا د دې هغه اډو ته خطر پیښیږي، د بیړیو ته خطر پیښیږي او څنګه چې ما تاسو په سریزه کې ویلې چې ایران د دې بیړۍ ټول لاک کړې ده او بالکل د کنټرول لاندې ده. دا بیره خبر ده چې امریکا دا وایي چې موږ د جام کولو د جامر یو سیستم لرو چې د ایران ټول سیستم به جام کیږي، نه به موبایل کار کوي، نه به میزایل کار کوي، نه به جازونه کار کوي، موږ به زو خپل عملیات به کوو، بیا به راځو لکه تیر ځلې چې کړیو. او دوی وایي چې دغه اسلحه چې دوی سره وه دا دوی اوس ښودلې ده د دې اسلحې په ذریعه باندې تیر ځل هم دا کار مونږ کړی، اګر چې هغه اسلحه چین او روسیې سره هم شته او کیدای شي چین امریکې دا خبره کړې ده د دې مخه نیولو لپاره به ایران حتما د چین او روسیې سره خبره کړې چې د دې جامولو یعنی جامر مخه نیول به څنګه وي چې د دې مخه ونیسي تر څو ایران سیستمونه جام نشي او امریکا په ډاډه باندې رانشي برید ونه کړي. اوس راځو دې ته چې دلته یو بل سیناریو هم ده. تاسو ته معلومه ده چې په امریکا کې اوس فعلا د ډونالد ترامپ په مقابل کې یو قانوني جنگ روان دی او د مواخذې پروګرام هم روان دی او په ده باندې محکمې هم دا حکم کړی دی چې د په اقتصادي ستونزې چې په قانوني وي په هغې کې فیصله دا راغله چې د فراډ کړی دی، د فساد مالي کړی دی او په دې اساس باندې په دې باندې باید تحقیق شروع شي. نو که چیرته فرضاً د هلته د تحقیقاتو ته مخ کیږي نو تاسو معلومه ده چې کله په امریکې کې رئیس جمهور په داخلي اقتصادي مشکل سره یا بل ستونزې سره مخ کې شي نو هغه بیرون ځان ته یو جنگ صحنه برابري برید کوي، ځکه چې په برید په وخت کې بیا رئیس جمهور ته قانوني څوک غرض نه کوي لپاره دی چې په جنگ کې مملکت. نو دا ما چې کوم سناریو تاسو ویلې چې امریکا نه غواړي چې په دې وخت کې چې د اروپا سره قضیه حل نه او په منځني ختیځ کې دلته موضوع حل نه برید وکړي، مګر هم که چیرته داخلي قضیه ورته بغرنجتره شي، مشکلات ورته زیات شي، کړکېچن شي، په هغه صورت کې به دا د ده لپاره چې ځان د هغې نه وباسي. لکه عین نتنیاهو باندې قضیه ده مالي فساد، که د قدرت نه ولویږي دی بندي کیږي نو هغه څه کوي جنگ ته دوام ورکوي. څومره جنگ ته دوام ورکوي هغې صدر اعظمي برحاله ده او قضایي دغه د سره غرض نه کوي. اوس همدغه لوبه به ټرمپ کوي چې لپاره دې قضایي مسایلو نه په امریکا کې ځان بچ کړي نو دا به کیدای شي دغه برید چې نه غواړي چې وکړي دا برید وکړي. بل چانس دا هم دی که امریکا برید ونه غواړي اسرائیل ممکن دی برید وکړي، که دا برید یې وکړه نو امریکا مجبوره ده چې اسرائیل سره ودرېږي. خو دلته بیا یو بله سیناریو موجوده ده که چیرته ایران وکته چې فرضاً دا جنگ په دې تحمیل شو او دلته د دغې سره مخ کېږي، ممکن ایران د خپل اتومي قدرت اعلان وکړي چې موږ سره اتوم صلاحیت شته دی، که تاسو نور د بې ځایه برید وکړه په اسرائیل باندې اتوم استعمالوم. په هغه صورت کې بیا نو امریکا به هم په شا ځي، اسرائیل به هم په شا ځي او بیا مجبور دی چې د میز سر ته به راځي او خبرې به کوي. بله خبر دا ده چې امریکا خپل دغه تسلیحات چې دي دی ته انتقال کړي دي. جاپان کې پرون پروګرام کې تاسو ویلي چې دوی کم از کم 48 F-35A تیاری هلته نه کړلې. په دیګو ګارسیه کې هلته دوی خپل دغه کړي دي. په پاکستان کې ډېر تجهیزات خپل په ځای کړي دي او د دې نه د برید امکانات ډېر زیات دي. نو که چیرته خبره د هغه رقم ته جنگ خواته ځي او امریکا ناچاره کېږي چې برید وکړي کوم ځای چې هغه اوس فعلا نه غواړي په دې مرحله کې او اسرائیل غواړي، نو په هغه صورت کې ایران سره بل لاره نه پاتې کېږي چې ممکن اعلان د دې وکړي چې ما دا ځکه چې د چین او د روسیې سره خو پخوا نه دی لګیا دي او روسیې یو څه اتومي میزایلونه چې خولۍ چې په سر کې ایښودل کېږي کلاګک ورته وایي دغه دی ورته سپارلي دي او دغه اتومي صلاحیت یعنې ورسره شته خو خپل د اتوم اعلان لا نه دی کړی.
راځم د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د عملیاتونو په بلوچستان کې پنجګور سیمه کې په څلورو نظامی پایګاګانو باندې ازادي غوښتونکو بریدونه کړي دي. زیات ځاني او مالی تلفات اردو ته اړولې دي او د دې ځینې ډیر زیات غنیمت اسلحه او د اخیستې دي او بیا د سیمې نه بیرته وتی دي. همدارنګه ویل کېږي 2 ورځې وړاندې په بلوچستان کې د کوټې ولایت کې د پوز پر مجاهدینو باندې کمین وه چې په دغه په مقابله کې مجاهدینو هم د خپل دفاعي عمل وکړ. 2 عسكر وژل شوي دي، 3 ټپیان شوي دي او یو مجاهد په شهادت رسیدلی دی. همدارنګه د اسماعیل خان کې کلاچي ولسوالۍ باچا آباد قلا باندې اکمالاتي پوز پر اتلولو وخت کې وو چې سنایپري برید پې وشو، 2 عسكر ټپیان شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې سرویکۍ ولسوالۍ په باسکۍ پوسته باندې سنایپري برید کې یو عسكر وژل شوی دی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم.